أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 64. دا آیت مبارک هم د مخکنو آیاتونو مبارکو سره متعلق دی. هغې کې د بشر منافق کومه واقعه تفصیل سره بیان شوله، بیا هغه قتل کړی شو او د هغه وارثانو په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې د قتل دعوه وکړله او بیا د دروغو عذرونه او بانې هغه پیش کولی. هغې ته الله پاک په دې آیت مبارک کې دا تعلیم ورکړی دی چې د هر یو پیغمبر تابعداري په خپل امت باندې په خپل قوم باندې لازم وه، نو په تاسو باندې هم د خپل پیغمبر علیه السلام اطاعت او تابعداري دا لازم ده چې تاسو کعب بن اشرف یهودي ته مقدمه وړله نو خپل پیغمبر باندې ولې فیصله نه کوله او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه وروستو بل عدالت ته د تللو څه ضرورت ستاسو دپاره چې تاسو د پیغمبر علیه السلام فیصله نه منله او د هغې نه مخ اړو او بیا هم د دروغو عذرونه هم پیش کول. نو دې خلقو له دې منافقانو له پکارو چې دوی راغلی وې او د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضري کړې وې او توبې ویستلې وې، د الله پاک نه معافي غوښتلې وې او نبی علیه السلام هم د هغې دپاره د الله پاک نه د مغفرت او د بخښنې دعا غوښتلې وې چې د دروغ عذرونو په ځای باندې صحیح خبره کړې وه چې بس موږ پوه شوي نه یو او موږ غلطي کړې ده، د خپلې غلطۍ اقرار یې کړی وې او د منافقت نه توبه ویستلې وې، کامل ایمان او اسلام قبول کړی وې، نو الله پاک به دې ته معافي کړې وه، د دې توبه به یې قبوله کړې وه او په دې باندې به رحم کړی و. دې ځای کې د الله پاک د طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د دې منافقانو حاضرېدل د دې د توبې قبلېدو دپاره شرط ګرځولی دی، ځکه چې دوی نبي علیه السلام ته درد رسولی و، د هغه فیصله نه وه منلې، نو دوی له پکار دا و چې اول د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شوي وي او بیا د الله نه معافي غوښتې وې او نبي علیه السلام هم دې دپاره د بخښنې سوال کړی نو الله پاک به دې ته معافي کړې وه. اگر چې د آیت مبارک دغه خاص واقعه باره کې نازل شوی دی، لیکن حکم د دې آیت مبارک عام دی چې د نبی علیه السلام په ژوند باندې څوک هغه ته حاضري یې کړې ده یا د هغې د وفات کېدلو نه وروستو د هغې روضې مبارکې ته حاضري کړې ده او د الله پاک نه معافي غوښتې ده او د نبی علیه السلام په خدمت کې خپل درخواست پیش کړی دی چې زما دپاره د الله پاک نه بخښنه وغواړه، نو الله پاک به داسې کس ته بخښنه او معافي وکړي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي
په دې آیت مبارک باندې دا واقعیا مفتی شفیع صاحب رحمه الله خپل تفسیر معارف القرآن کې لیکلی دا. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او منګه دفن کو په روضه مبارکه کې او 3 ورځې تیرې شوې نو د باندې یو کس راغی او د نبی علیه السلام روضه مبارکه ته ودرېدو او د دې آیت مبارک تلاوت وکړو ولو انهم اذ ظلموا انفسهم د دې ځنه تر اخره پورې تواب الرحیم پورې او بیا دعا وکړه چې الله زه ګناهګار یم او زه د خپل ګناهونو اقرار کوم اعتراف کوم الله ما ته بخښنه وکړي او زه ستا د حکم مطابق ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوی یم نو ای الله د دې پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې ما ته بخښنه وکړي او د نبی علیه السلام په خدمت کې هم درخواست پیش کو چې زما دپاره د الله پاک نه بخښنه وغواړه چې الله پاک ما ته بخښنه وکړي. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغه موقع باندې څومره کسان موجودو نو د روضه مبارکې نه اواز هغه کس ته وشو قد غفر لک تا ته بخښنه شوې ده تا ته معافي شوې ده چې څومره کسان موجودو د اواز ټولو واورېده. نو اوس هم چې یو انسان لاړ شي روضه مبارکې ته ودرېږي او دا آیت مبارک اول تلاوت کې بیا د الله نه معافي وغواړي بیا د خپلې بخښنې درخواست نبی علیه السلام ته پیش کړي چې زما دپاره د الله پاک نه بخښنه وغواړه نو امید دی چې الله پاک به دغه انسان ته معافي وکړي بخښنه به ورته وکړي او ټول ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي. وما ارسلنا او ندی را لیږلي منګه من رسول هیڅ یو پیغمبر الا لیطاع مگر د دې دپاره چې د هغه تابعداري وکړی شي ټول خلق د هغه تابعداري وکړي باذن الله د الله پاک په حکم سره ځکه دا حکم د الله دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله تابعداري وکړي او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي او بل ځای فرمایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله چا د پیغمبر تابعداري وکړله نو د په حقیقت کې د الله پاک تابعداري وکړله. نو څومره پیغمبران الله پاک دنیا ته رالیږلي دی دپاره رالیږلي چې خلق د هغې پیغمبر تابعداري وکړي او آخرت د هغې ښایسته شي او جنت ته د تللو لایق او مستحق جوړ شي. بیا د دغې منافقینو باره کې فرمایي ولو انهم او کچرې دا منافقان اذ ظلموا انفسهم اذ ظلموا په کم وخت کې چې دی ظلم زیاتې کړو انفسهم په خپلو ځانونو باندې چې منافقان هم او بیا فیصله په نبی علیه السلام باندې نه کوله کعب بن اشرف یهودي ته وړله او یا د نبی علیه السلام د فیصلې نه وروستو بیا د حضرت عمر رضی الله عنه عدالت ته وړله نو دا ټول دی خلقو په ځان باندې ظلم او زیاتې کړی دی نو کچرې دی د دې ګناه نه وروستو د توبې ویستلو دپاره د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوي وې جاءوکه دوی راغلی وې تا ته ای نبی علیه السلام ستا مجلس کې حاضري کړې وه او بې معافي غوښتې وه او د منافقت نه توبه ویستلې وه چې موږ منافقت پرېږدو او کامل ایمان قبلو. فاستغفر الله بیا دی بخښنه غوښتلی وې د الله پاک نه اول د الله نه بخښنه غوښتل او بیا واستغفر لهم الرسول واستغفر او بخښنه غوښتلی وې لهم الرسول د دوی دپاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې د الله نه بخښنه غوښتې وې او بیا د نبی علیه السلام په خدمت کې درخواست د بخښنې پیش کړی او نبی علیه السلام ور د هغې دپاره د بخښنې سوال کړی د الله پاک نه لوجدوا الله نو خامخا دی به موندلی الله پاک توابا ډېر توبه قبلونکی تواب لفظ
د انسان د پاره هم استعمالیږي او د الله پاک د پاره هم په قرآن مجید کې طواف لفظ څنګه دلته استعمال شوی دی او بل ځای کې په آخري پاره کې فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، نو هغه ځای کې تواب لفظ د الله پاک د پاره استعمال شوی دی. نو چې کوم ځای کې د الله د پاره تواب لفظ استعمال شي نو معنی د توبه قبلون کې، او کوم ځای کې چې د بندگانو د پاره استعمال شي نو بل ځای کې فرمایي ان الله يحب التوابین، بشک الله پاک محبت ساتي د توابین سره. هم د تواب جمع ده، نو تواب معنی د هغه ځای کې توبه وستون کې د الله پاک نه معافي غوښتون کې، نو داسې خلق دا د الله پاک ډیر خوښ دي چې کم خلق توبه وباسي. لوجد الله توابا، نو خامخا دی به موندلی او الله پاک ډیر توبه قبلونکې رحیمه او ډیر زیات رحم کوونکې، نو الله پاک به رحم کړی په دوی باندې او د دې توبه به قبوله کړې وه، خو دوی داسې ونه کړل، د دروغ عذرونه یې د هغې په ځای باندې پیش کړل. وما ارسلنا من رسول، او منګه نه دی رالیږلی هېڅ یو پیغمبر الا لیطاع، مگر د دې دپاره چې د هغه تابعداري وکړی شي باذن الله د الله پاک په حکم سره. ولو انهم، او که چرې وی دا منافقان اذ ظلموا انفسهم، په کوم وخت کې چې دوی ظلم زیاتې کړی په خپلو ځانونو باندې، د نبي علیه السلام د فیصلې نه انحراف کړی، جاءوکه دوی راغلی وی تا ته، فاستغفر الله، بیا دی بخنه غختلی وی د الله پاک نه، واستغفر لهم الرسول، او بخنه غختلی وی د دوی د پاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم، لوجد الله، نو خامخا دی به موندلی و الله پاک توابا ډیر توبه قبلونکې، رحیمه او ډیر زیات رحم کوونکې. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين.